سلامونه. په سر کې مو د خبرونو سرټکي. د طالبانو د لاسوهنې له امله 3 پروژې ودرول. ملګري ملتونه وایي د مرستو رسول په بهیر کې د طالبانو لاسوهنه 61% زیاته شوې ده. د کابل په شمال کې د طالبانو لخوا کور په کور پلټنې. طالبان وایي دغه پلټنې له داعش سره د تړلو کسانو او د خپلو مخالفینو د نیولو لپاره کوي، خو خلک له زورونې شکایت لري. دا حوزه 4 حوزه 17 11 اینجا هست. خانه در کدام جای در شک دارم حلق میکنیم تلاشی میکنیم علت همین مقامته و یا دایشه یا تبقره. په بادغیس کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس وایي د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول جرم دی. په بیروت او سویلي لبنان کې د اسرائیلو هوایي بریدونه. په بیروت کې د رفیق حریري روغتون ته څیرمه په یو برید کې 14 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. موږ پرته له شکه تاییدوو چې دا سکتور له هر ډول غیر صحي کړنو پاک دی. نن تر 50 زیات روغتي مرکزونه ویجاړ شوي دي. نن سه شنبه اول د لړم چې برابرېږي 22 د اکتوبر سره اوس راګرځي بشپړ خبرونو ته زه لیما مصباح یم. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د مرستو په رسولو په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې له امله په هیواد کې 3 پروژې بندي شوي دي. دغه دفتر وایي تیره میاشت ملګري ملتونو د مرستو په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړي چې په پایله کې په افغانستان کې 3 پروژې وځنډول شوې او چارو راپور ورکړ چې د طالبانو دغه لاسوهنې د دې لامل شوي چې 2 مرستندویه مؤسسې په موقتي توګه وتړل شي او یوه پروژه بل ځای ته ولېږدول شي. دغه دفتر زیاته کړې چې په سپټمبر میاشت کې د طالبانو لاسوهنه د تیر کال په پرتله 11% او دغه لاسوهنه د تیر کال په پرتله 16% زیاته شوې ده او چې دغه لاسوهنه ډېرې برخه د افغانستان په سویلي ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې ثبت کړې ده. طالبانو نن سهار د کابل ښار په 4مه 11مه او 11مه حوزه کې کور په کور پلټنې پیل کړي دي. یو شمېر کابل ښاریان امو ته وویل چې طالبانو دغه بهیر نن سهار د کابل ښار له 315 سیمې څخه پیل کړل. په ورته مهال په کابل کې د طالبانو د 11مې حوزې امر هم کور په کور پلټنه تایید کړه او ویل چې دغه بهیر له داعش سره د تړاو لرونکو کسانو د مقاومت د جنګیالیو او انسان تښتونکو د نیولو لپاره پیل شوی دی. د کابل ښار 11مه حوزه طالبانو نن د ښار په دې برخه کې کور په کور پلټنه پیل کړه. په ځانګړي ډول د کابل 315 سیمه. د کابل د دې برخې اوسیدونکي وایي چې نن له غرمې مخکې پلټنې پیل شوې. د پلازمینې دغه اوسیدونکي وایي چې طالبان کوڅه په کوڅه او کور په کور خلک لټوي. د دغه اوسیدونکو په وینا طالبانو لومړی په لارو کوڅو کې پوستې جوړې کړې او بیا یې کورونو ته ننوتل او پلټنه پیل کړه. د کابل ښار د 4مې 11مې او 11مې امنیتي حوزې اوسیدونکي وایي چې دوی د دغو پلټنو شاهدان وو. طالبان امروز آمدن تنگلی و ایسته‌های خیرخانه رو تلاشی کردن، متناقض شاید فردا یا دیگه صبح تلاشی کنن. دیگه تلاشی رو نمیکنم به خاطر چی است. خانه های ما هر سال یک بار تلاشی می شود. این تلاشی که از حریم خصوصی ما خانه های ما ساخته که ما میپرسیم چرا تلاشی میکنیم، میگه به خاطر امنیت شما. این چی رقم امنیت است؟ وقتی که اولاد ما در خانه خورد از سنش خورد از امرای هو وحشت و دهشتی که میاین و خطا در زال تک تک و بیا تلاشی کو مابین خانه آدم و گرد وقت کو فکر کن صد روحی اطفال ما چی تاثیر میکنه. یک طفلک 5 ساله ما به خدا باور که از ترس حتی وضعیت روحیش خراب شده تا حال نیست. دفعه نوبجه بود که دروازه ما تق تق شد. برآمدیم گفتن که تلاشی است دیگه. اما تو یک دفعه آمدن داخل خانه و یک تلاشی کردن و تمام اتاقا و دیگه زیرای تخت و پشت انواری ایجا را خوب صحیح دید و بازدید کردن. تا داخل یک تاکاوی داشتیم دوجم رفتن و تاکاوی هم بررسی کردن مکمل. وسایل ما هم کمی ریخت و پاش کردن. بس چیزی بعد ازشون نامد.
د پلازمینې اوسیدونکي وایي چې طالبانو دوی ته د پلټنو او کورونو ته د ننوتو پر مهال ویلي چې د مخالفینو او مجرمینو په لټه کې دي. په کابل کې د طالبانو د 11مې حوزې امر آمو ته د پلټنې خبره تایید کړه او ویل چې دا بهیر په داعش پورې د تړلو کسانو د مقاومت د جنګیالیو او انسان تختونکو د نیولو لپاره پیل شوی دی. دا حوزه 4 حوزه 17 حوزه 11 اینجا هست. چرا خانه در کدام جای در شک دارن حفظ میکنیم تلاشی میکنیم علت همین مقامتی ها یا داعشه یا اختطافکاره اینمی هست. دا پلټنې په داسې حال کې پیل شوې چې د مقاومت جبهې ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې 23 ځله طالبان په نښه کړي او د ازادۍ جبهې هم ادعا کړي چې په همدې میاشت کې 9 ځله طالبان په نښه کړي. تازه د کابل پر هوایي ډګر د توغندیز برید مسؤلیت د ازادۍ جبهې په غاړه اخیستی دی. هغه څه چې د کارپوهانو په اند د طالبانو لخوا د کابل په شمال کې د کور په کور پلټنې اصلي لامل بلل کیږي. د طالبانو مخالفه جبهې ادعا کوي چې په تیره میاشت کې پر طالبانو 33 بریدونه کړي دي. د دوی له منځه د ملي مقاومت جبهه وایي چې په روانه میاشت کې 23 ځله طالبان په نښه کړي او د دغو بریدونو په پایله کې 11 ولایتونو کې 50 طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ورته وخت د ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې په تلې میاشت کې په 2 ولایتونو کې پر طالبانو 10 ځلې بریدونه کړي چې په پایله کې 14 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. خو له دې ډلې څخه په یاد ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو آمو ته یوازې د 9 بریدونو پخلی کړی دی. هممهاله په تلې میاشت کې په غور ولایت کې هم د داعش د خراسان څانګې او طالبانو ترمنځ نښته شوې. د طالبانو مخالفې جبهې ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې پر طالبانو 33 بریدونه کړي دي. له دې جملې د ملي مقاومت جبهه وایي په روانه میاشت کې 23 ځله طالبان په نښه کړي دي. دغه جبهه ادعا کوي چې په 11 ولایتونو کې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې په تلې میاشت کې په 2 ولایتونو کې پر طالبانو 10 ځله بریدونه کړي چې په پایله کې 14 طالبان وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. خو له دې جملې په یادو ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو آمو ته یوازې د 9 بریدونو پخلی کړی دی. د تلې په میاشت کې د داعش خراسان څانګې برید نه دی کړی خو په غور کې یو ځل د طالبانو سره نښته کړې ده. طالبانو ویلي چې دا جګړه د داعش له یوې ډلې سره چې د دایکندي په هزاره میشتو اوسیدونکو د برید مشري کوله کړې ده. پر دې سربیره په هیواد کې 6 بریدونه شوي چې مسؤلیت یې چا یا ډلې نه دی منلی. دغه بریدونه چې ځایي سرچینو آمو ته تایید کړي د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات په لاس کې نشته. در شرایط کنونی در افغانستان طالبان متاسفانه نه تنهایی که نیتی برای تامین امنیت اکثر مناطق افغانستان ندارن بلکه ظرفیتش هم نداره و در عین حال روز به روز نارضایتی مردم افغانستان از رژیم طالبان عمیق‌تر میشه. چند نسبت به گذشته عملات انتحاری کم شده اما هنوز قسمی که طالبان ادعا میکنن امنیت آنچنانی وجود نداره. ما در کابل شاهد عملات انتحاری بر طالبان هستیم و راست داریم بازم اوضاع مثل سابق خراب نشه. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د مخ په زیاتېدونکي ګواښ خبرداری ورکړی دی. طالبانو په بادغیس کې هم د ساکخو د انځورونو په خپرولو بندیز ولګاوه. له بادغیسه خبریالان آمو ته وایي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مطیع الله خانزاده دوی ته ویلي چې د دغه ولایت په ټلویزیونونو کې د ساکخو د انځورونو خپرول جرم دی. دغه طالب چارواکي چې د باخبرو سرچینو په حواله د طالبانو مشر ته نږدې کس دی ویلي له دې وروسته په دغه ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کیږي. ظاهراً په دې ورځو کې د طالبانو لخوا له بیان ازادۍ سرغړونه د پخوا په پرتله چټکه شوې ده.
لکه څنګه چې په بادغیس کې باخبره سرچینې او خبریالان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي آمو ته وایي په دغه ولایت کې طالبانو د ساکښو د انځورونو په اخیستو او خپرولو بندیز لګولی دی. دغه سرچینې وایي چې نن سهار په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس د رسنیو مسؤلین او یو شمېر خبریالان خپل دفتر ته وربللي وو او ویلي دي چې له دې وروسته د دغه ولایت په ټلویزیونونو کې د ساکښو د انځورونو خپرول جرم دی. یا د سرچینه چې په دې ناسته کې شتون درلود وایي مطیع الله اخندزاده ټینګار کړی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون یې لوستلی او په بادغیس کې د پلي کېدو پریکړه کړې ده. په بادغیس کې باخبرو سرچینو آمو ته تایید کړه چې مطیع الله اخندزاده دوی ته خبرداری ورکړی که کومه رسنۍ یا خبریالان له دې قانون سرغړونه وکړي د طالبانو استخباراتو ته به وروپېژندل شي. دغه سرچینې وایي چې په دې ناسته کې د طالبانو نورو سیمه ییزو چارواکو شتون نه درلود. سرچینې تاییدوي چې مطیع الله اخندزاده د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د سرچینو په وینا نوموړی د طالبانو مشر ته له نږدې کسانو څخه دی. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبان د دې ډول محدودیتونو په لګولو سره د بیان ازادۍ او رسنیو د له منځه وړلو په لټه کې دي. متاسفانه دیده میشه که طالبان فرمان ملاحبت را دارن در تمام ولایت افغانستان تطبیق میکنن و این به شکل تدریجی است برخی از ولایت ها شروع کردن. من فکر میکنم که منع کردن تصویر جاندار در رسانه ها از یک طرف توهین به کرامت انسانی است و از جانب دیگر خلاف تمام کنوانسیون ها و قوانین ملی و بین المللی است. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې طالبانو په کندهار او تخار کې هم د ساکښو د انځورونو په اخیستو بندیز لګولی او په وروستۍ پیښه کې د طالبانو د لوړو زده کړو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیرانو په خوست، پکتیا او لغمان ولایتونو کې د خبریالانو له لوري د انځور اخیستلو مخه ونیوله. د بریکس د ورځنۍ ناستې سبا د طالبانو له حضوره پرته د روسیې په کازان ښار کې ترسره کیږي. که څه هم طالبانو په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو د دغې ناستې د تنظیمونکو لخوا دا غوښتنه رد شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د بریکس غړي نه غواړي چې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره سیالي زیاته کړي او د طالبانو په بلنې سره اړیکې ترینګلې کړي. کازان، روسیه. د بریکس د غړو هیوادونو د مشرانو د راتګ شیبه. هغه هیوادونه چې د اقتصادي ودې او د G7 غړو هیوادونو سره د سیالۍ په حال کې دي. دغه هیوادونه همدارس د متحده ایالاتو او د هغې د متحدینو له بندیزونو څخه ډېر خوښ نه دي. طالبان چې له 3 کلونو څخه زیات د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي او له بندیزونو سره مخ دي، هڅه کوي چې له دې ډلې سره په یو ځای کېدو سره له بندیزونو وتښتي او سیاسي اړیکې ترلاسه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې له روسیې غوښتي چې د بریکس د غړو هیوادونو په 14مه سرمشریزه کې طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې د روسیې لخوا دغه سازمان د غړو په پریکړې پورې اړه لري. اوس د بریکس د 14مې ناستې په ترسره کېدو سره د طالبانو د بلنې خبر نشته. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي یو شمېر هیوادونه چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري نه غواړي چې طالبانو ته په بلنه دغه اړیکې ستونزمنې کړي. این کاملا واضح بود که نمیتونست که در شامل شه به خاطر از اینکه چینایی ها و در حقیقت برازیلی ها بسیار سخت در تلاش از این بودن که و آفریقای جنوبی که روابطشان همراه آمریکا و غرب تمام نشه، خراب نشه و در یک حرکت با وجود که حرکت های معین بریکس پیش میبرن اونا را به صورت دست جمعی حرکت بتنم. نقشی طالبان و بعد بالاخره تلاش طالبان برای اینکه در این جریان قرار بگیرن خب مسلما برای او بود که یک نوع به اصطلاح دست پا بکنن برای مشروعیت و در هر سازمانی که از آدرس سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بزرگ بین‌المللی برگزار میشه در واقع خودشون را همدست و پیوست بزنن با او، ولی در حقیقت
چون در 3 سال گذشته این جریان به رسمیت شناخته نشده و این جریان یک جریان تروریستی در حقیقت هنوز هم عنوان میشه. په افغانستان کې واک ته پر اتک سره طالبانو د ښځو د حقونو او بشري حقونو اړوند کنوانسیونونو سره د نه مراعات کولو په ګډون له نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د ښځو د حقونو فعالانو د بریکس غړو هیوادونو د پریکړې هرکلی کړی او له هغوی یې غوښتي چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. هیچ گونه حق جهت اشتراک در یک چنین نشست‌ها را طالبان ندارد و ما از جامعه جهانی و کشورهای منطقه و فرا منطقه به شدت درخواست می‌کنیم تا طالبان را در نشست‌هایشان دعوت نکنند و از فشارهای حداکثر بر این گروه جهت توقف وضعیت کنونی در افغانستان استفاده بکنند. طالبانو تر اوسه دغې ناستې ته د نه بلنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو. یو شمېر کورنۍ وایي چې د سختې اقتصادي او بېوزلۍ له امله د خپلو ماشومانو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو وس نه لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د درملنې متخصصین وایي د ماشومانو لپاره د مناسب تغذیې نشتوالی خطرناک دی. په دې راپور کې د هغه 3 ماشومانو ژوند انځور شوی چې د اقتصادي بېوزلۍ له امله سخت خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ناصر، قاسم او جمیله هغه 3 ماشومان دي چې 8 میاشتې وړاندې د هرات په یو بېوزله کورنۍ کې زیږېدلي دي. د دغو ماشومانو پلار وایي چې ماشومان یې خوارځواکه دي. دا سړی وایي چې د ورځې په 300 افغانۍ کار کوي، هغه هم یوازې په هغه ورځو کې چې کار وي او په دې عاید سره نشي کولی د خپلو ماشومانو درملنه وکړي. دکترها گفته که اینا سیر تغذیه شده، برو پیش اینا گوشنگی خورده، یعنی اینا تداوی از اینا علاج نداره، اینا ببر کلینیکا شامل که بالا غذاها اینا به حال یاره. غذا هم بردم نگرفتن، هیچ هم نداره که اینا تداوی کنه. د کورنۍ کمزوري اقتصاد او په کورنۍ کې د نارینه‌و بېوزګاري د ماشومانو د خوارځواکۍ یو له سترو لاملونو څخه دی. یو شمېر ښځې هم وایي چې د کافي خوراکي توکو د نشتوالي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته اړین خواړه برابر کړي. به 2 ماه به 3 ماه میگرده، به خدا نمیبینیم. به خدای پاک این لقمه نون چای گاهی بخوریم گاهی نخوریم. خود من مریضم، دردمندم، معده دردم، هیچ هم خورده نمیتونم. پیانیم پیاله چای اونا را خیلی لقمه نون نمیخورم، با تا 2 روز خرچی ندارم. د ماشومانو د ناروغیو یو شمېر متخصصین وایي ماشومانو ته د کافي او سالمو خوړلو د نه ورکولو دوی په وژونکو ناروغیو اخته کیږي. اساس آماری که ما داریم حدوداً متاسفانه بین 3 میلیون طفل ما مصاب سوء تغذیه هستند. یک از دلایل عمده از این میتونه سطح پایین بودن اقتصاد خو رول اساسی داره، اما پایین بودن سطح علمی مادرها یک از عوامل بسیار عمده. وقتی که یک مادر ما داشته باشیم سواد کافی نداشته باشه، علمیت کافی نداشته باشه، درست از مسائل رشد طفل معلومات کافی نداشته باشه، نمیتونه طفل به صورت درست تربیه کنه و تغذیه درست داشته. دا په داسې حال کې ده چې سرې میاشتې او سره سلیپ په وروستیو ګډ راپور کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. دغو 2 بنسټونو ویلي چې په هیواد کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. اوس هم اقتصادي خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا 10 کیلومترو په اوږدوالي د اوبو لګولو یو کانال پرانیستل شو. د ملګرو ملتونو دغه اداره زیاتوي چې د یاد کانال د نړیوالې بانک په مالي لګښت جوړ شو او 180 هکتاره ځمکه خړوبوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په ایکس شبکې کې لیکلي چې له دې پروژې څخه به 230 کورنۍ ګټه پورته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل لومړي خبري کانفرانس کې د افغانستان د اوبو کې د ایران د حق معلومولو غوښتنه وکړه. اسماعیل بقایا وایي هڅه کوي له افغانستان د ایران د اوبو حق واخلي او په افغانستان کې د ایران د ولسمشرۍ ځانګړی استازی دا موضوع څاري.
د هلمند سیند د اوبو تړون پر بنسټ افغانستان ایران ته په عادي او بیز کال کې په هره ثانیه کې 26 متره مکعب اوبه ورکوي، خو که څه هم ایران هر کال له دې زیاتې اوبه اخلي، خو بیا هم د هلمند له سینده خپل حق غواړي. د افغان قزاق نندارتون د قازقستان په الماتا ښار کې پای ته ورسید. د دغه نندارتون یو شمېر ګډونوال وایي چې په یاد نندارتون کې د کورنیو تولیداتو په ځانګړه توګه د بخار دیګ د پلورلو لپاره ښه بازار موندنه وشوه او تمه ده چې د افغانستان د بخار دیګونه د منځني اسیا هیوادو ته صادر شي. طالب د منځني اسیا هیوادو په ګډون له روسیې سره هم ښې اړیکې لري او یو شمېر دغو هیوادونو د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ ایستلی دی. او نن هم د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 86.7 افغانۍ، یو ایرو 1.85 افغانۍ، 1000 ریاله 150 افغانۍ، 1000 هندي روپۍ 219 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.99 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 210 افغانۍ. او د بهرني خبرونو په ترڅ کې په بیروت او لبنان په سویل کې سخت هوایي بریدونه لا هم دوام لري. په بیروت کې د رفیق حریري روغتون ته څیرمه په یو برید کې 14 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. په ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبې په ورځ اسرائیلو ته ولاړ چې له اسرائیل چارواکو سره د اوربان او غزې ته د بشري مرستو د لیږدول په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په لبنان کې د اسرائیلو د درنو بریدونو دوام. د دوشنبې په شپه ناوخته په بیروت کې د رفیق حریري روغتون په نښه شو. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د بیروت په برید کې 14 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د لبنان روغتیایي چارواکي پر روغتیایي تاسیساتو د بریدونو له دوام اندېښمن دي او د دغې برخې پر ساتنې ټینګار کوي. موږ پرته له شکه تاییدوو چې دا سکتور له هر ډول غیر صحي کړنو پاک دی. نن تر 50 زیات روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. موږ له 150 ډیر امبولانسونه لرو، د 150 ډیر مرسته کوونکي او 15 ویجاړ شوي روغتونونه په لاس کې لرو. د لبنان په سویل کې د سور په ساحلي ښار کې هم درانه بریدونه روان دي. حزب الله ادعا کړې چې په حیفا کې د اسرائیلو د سمندري ځواکونو اډه او په سویلي تلاویو کې د اسرائیلي پوځ یوه اډه په نښه کړې ده او په سویل کې هم د حزب الله ځواکونه له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. الجزیرې راپور ورکړی چې په دغو نښتو کې 14 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي دي. په ورته مهال د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په لبنان او غزې کې روان کړکېچ ته د حل موندلو لپاره اسرائیلو ته ورسید. بلینکن چې په اورشلیم کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدلي، قطر او اردن ته هم ځي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې تړانګې په شمال کې هم نښتې دوام لري. حماس ویلي چې په جبالیه کې 12 اسرائیلي پوځیان په چاودېدونکو توکو سره په نښه کړي چې یو شمېر یې مړه او ټپیان کړي دي. اسرائیلي پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نړۍ په نورو سیمو کې مو بیا د امریکا د واشنګټن ایالت سیاټل ښار ته څیرمه په یو کور کې د ډزو په پیل کې 15 تنه مړه شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیولی دی او د دې ډزو انګیزه لا نه ده څرګنده. د چارواکو په وینا په دې ډزو کې 3 ماشومان او 2 لویان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا تورن کس نیول شوی او محکمې ته به وړاندې شي. اروپایي ټولنې د سه‌شنبې په ورځ یو طرحه توصیب کړه چې پر بنسټ به یې په اروپا کې د روسیې د کنګل شویو شتمنیو په کارولو سره اوکراین ته 38 میلیارده ډالره پور ورکړي. دغه طرحه په 518 موافقو او 55 مخالفو او 61 مطمئنو رایو سره توصیب شوه. په همدې حال کې بریتانیا هم اعلان کړی چې د اووه ډلې د پلان د یو برخې په توګه به د روسیې 2 میلیارده او 940 زره میلیونه ډالره شتمني اوکراین ته د پور ورکولو لپاره ځانګړې کړي. په ورته وخت کې د اووه ډلې پلان لري چې د روسیې شاوخوا 300 میلیارده ډالرو شتمني
له ګټې څخه 50 میلیارده ډالره د بیا رغونې په برخه کې کیف ته ورکړي او همدارنګه د روسیې سره د جګړې لپاره وسلې واخلي. دغه شتمني په 28 اروپایي هیوادو بریتانیا او امریکا کې د مسکو لخوا پر اوکراین یرغمل له پیل وروسته کنګل شوي وي. او د خبرونو په پیل کې مو هم څو د لوبې خبرونه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا په سیالیو کې په خپل 4مه لوبه کې له تاجکستان ماتې وخوړه. دواړو لوبډلې له یو بل سره 15 سیټه سیالي وکړه چې 2 پړاوه یې د هیواد ملي لوبډلې او 3 یې د تاجکستان لوبغاړو وګټل. دا لوبه 3-2 په پایل سره د تاجکستان په ګټه پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د اتلولۍ سیالۍ د ازبکستان په کوربه‌توب ترسره شوې او د هیواد ملي لوبډلې تر اوسه 3 لوبې بایللې او 1 یې ګټلې ده. د مرکزي برخې د فوټبال د سیالیو په دوام کې د سې شنبې په ورځ د کابل ځوانانو او د نومان پروان ځوانانو لوبډلې له یو بل سره لوبه وکړه. د نننۍ لوبې په پای کې د کابل لوبډلې د پروان لوبډلې ته 5-0 په پایل سره ماته ورکړه. دغه سیالي د کابل په کوربه‌توب ترسره کیږي او تېره ورځ د نومان پروان لوبډلې د پنجشیر لوبډلې ته د 1-0 په توپیر ماته ورکړه. ګران لیدونکو مننه چې تر دې دمه له امو سره وئ. که تاسې غواړئ د هېواد او د نړۍ د تازه او کره خبرونو څخه خبر اوسئ، امو.tv ویب پاڼې او امو ټي وي ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. مننه، ښه شپه.